سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دا د یو شتمن سړي څخه پیلېږي. نن یې د کامیابۍ په محفل کې ټوله کورنۍ او د هغه مېرمن هنټر ښکاري. ټول ډېر خوشحاله وو. د هغه وخته څخه چې هنټر واده کړی و، هغه تل ځان یوازې احساساوه، ځکه چې د هنټر نه پرته ټوله کورنۍ په خپل کاروبار ته تلل. هغې په کور کې ځان ډېر یوازې احساساوه. د یوازیتوب د ختمولو لپاره به کله کله هغې ګیم کوي، یا به یې رسامۍ کولې، یا به یې اشپزي کول. خو له دې ټولو سره به ستړی کېده. ټوله ورځ به د ریچې راتګ ته سترګې په لاره وه. غوښتل یې چې له هغه سره ډېرې خبرې وکړي. کله چې به هغه خبرې کولې، ریچې به په خپل ټلیفون اخته سو. هغه خبرې چې هنټر غوښتلې هغه ورنه کړلې. همداسې ورځې تېرېدې تر هغه چې یو ورځ هنټر پوهه سوه چې هغه حامله ده. کله چې یې دا واورېدل، ډېره خوشحاله سوه او ریچې ته یې هم وویل. ریچې خوشحاله سو. د کورنۍ دپاره یې ګډه ډوډۍ پلان کړه چې دا لویه خبره یې له خپل مور او پلار سره شریکه کړه. د دې خبرې په اورېدو سره ټول خوشحاله سول. په همدې وخت کې هنټر غوښتل خپله کیسه بیان کړي چې څنګه په خپلې امیدوارۍ باندې خبره سوله. یو ځل بیا د ریچې پلار د دې خبرې پرې کړې او دوی په سوداګرۍ سره بوخت سول. هنټر ځان ډېر یوازې احساس کړ او غوسه سوه. هغې میز ته وکتل. یو ګیلاس پروت و چې یخی پکښې کې و، او په غوسه کې یې یخی خوړل شروع کړل. د یخي خوړلو ډېر غټ اواز کاوه او هغوی ته یې مزاحمت شروع کړ. په هر حال د ریچې مور پوهه سوه او فکر یې وکړ چې دا د امیدوارۍ له امله دی. اکثره ښځې په دې حالت کې خفه کېږي. نو د هنټر د خفګان د ختمولو لپاره یې هغې ته یو کتاب ورکړي. هنټر غوښتل چې د ریچې مور ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي. په هغه هم لاړه. نو هنټر د کتاب لوستل پیل کړل. په کتاب کې لیکل سوي وه چې د خفګان ختمولو لپاره باید هره ورځ یو نوی کار وکړي. یو داسې کار چې ته دې در مخه دې هېڅکله نه وي کړی. هغه په فکر کې وه چې ناڅاپه یې عجیبه فکر وکړ او یوه ګردۍ اله یې پیدا کړه او هغه یې وخوړه. حیرانوونکې خبره دا وه چې له دې وروسته یې ځان ډېر ښه احساس کړ. د څو ورځو نه ډېره خوشحاله وه. ریچې چې ولیدل، پوښتنه یې وکړه، ولې دونه خوشحاله یې؟ هنټر ورته وویل، نن مې یو داسې کار وکړ چې هېڅکله مې نه و کړی او ډېره خوشحاله یم. ریچې ترې وپوښتل، دا کوم کار و چې تا وکړ؟ خو هنټر ورته دروغ وویل. سبا یې لا نور هم عجیبه کارونه کول. بله ورځ یې د ریچې مور د هنټر نه عجیبې پوښتنې وکړې، لکه د هغې د کورنۍ مخکینی کار څه و، د کوم ځای څخه ده. هنټر د یو غریب کورنۍ څخه وه او شرمېده چې خپله اصلي کیسه ورته وکړي. د ریچې مور ورته وویل، نو ته ډېره بختوره یې چې د ریچې سره دې واده کړی دی او اوس دې ژوند بدل سوی دی. هنټر په دې خبرو سره نوره هم خفه سوه. نو ځکه لا هم د ژوند څخه راضي نه وه. نن یې ځان ډېر خراب احساس کړ. نو د صفایي کار یې پیل کړ. په دې وخت کې یې د ویکیوم کلینر سره یوه ستنه پیدا کړه. دا ستنه ډېره تېره وه، خو هنټر غوښتل چې ویې خوري. په خوله کې یې واچول، په خوله کې یې بنده شوه. بېرته یې راویسته او پر میز یې کښېښوده. خو ټوله ورځ یې ورته تېره کړه او غوښتل یې چې حتماً به یې خوري. وروسته یې په خوښۍ سره وخوړه. د دې ستنې له امله یې د بدن ځینې برخې زخمي سوې، خو له دې سره یې ځان ډېر ښه احساس کړ. ماښام ریچې له دوستانو سره کور ته راغلی. هنټر غوښتل چې د باندې ولاړه سي، خو ناڅاپه یې د بدن سخت درد پیل شو. تشناب ته ولاړه، ستن یې بهر راویسته، خو له هغه سره ډېره وینه راووته او ډېره زخمي سوه. ریچې چې خونې ته راغلی، تر هغه مخکې هنټر وینه پاکه کړې وه تر څو هغه خبر نه سي. لږ وروسته د ریچې یو ملګری راغلی او هنټر ته یې د مور کېدو مبارکي ورکړه. هغه وویل چې په محفل کې ځان ډېر یوازې احساسوي. د هنټر نه یې د غېږې غوښتنه وکړه. هنټر ورسره غېږه ورکړه او داسې ښکاره شوه چې هغې خپله یوازیتوب دې غېږې سره ختمول غوښتل. وخت تېرېده او ورځ تر بلې د هنټر چلند بدلېده. هغه داسې شیان خوړل چې د انسان د هاضمې نه بهر وو، لکه بیټرۍ، میخونه، ستنې او داسې نور عجیب شیان. هغې به دا شیان له خپلې بلې لارې څخه رایستل او لکه انعامونه ساتل به یې. یو ورځ د روغتون د معاینې لپاره ولاړه. د معاینات په وخت کې پوه شول چې ماشوم نورمال دی، خو په معده کې یې عجیب شیان دي. ډاکټرانو بیړني عملیات کول پیل کړه او له معدې څخه یې ډېر عجیب شیان راوځي، کاغذونه، ګینونه، ستنې، میخونه او داسې نور. وروسته ډاکټران د هغې حالت بیانوي. دوی پوهېږي چې هنټر په یوه رواني ناروغي اخته ده، داسې ناروغي چې انسان غواړي داسې شیان وخوري چې د خوړلو وړ نه وي. ریچې ډېره غوسه سوه او هنټر یې کور ته راوست او سختې خبرې یې ورته وکړې. هغه له دې څخه داسې تمه نه درلودله. ریچې ټوله داسې شیان ټول کړل چې هنټر یې خوړلی سي، خو نه پوهېده چې هنټر هر څه خوړلی سي. د ریچې پلار بیا ډېر اندېښمن و، ځکه د ماشوم په اړه یې فکر کاوه. نو هغه د یوه لوی رواني ډاکټر لپاره وخت ونیوی. رواني ډاکټر له هنټر نه پوښتنه وکړه، د دې شیانو په خوړلو څه ترلاسه کوې؟ هغې وویل، کله چې دا شیان په خوله کې کښېږدم ډېر ښه احساس کوم، د دوی جوړښتونه مې خوښېږي. ډاکټر پوه سو چې هغه لا هم دا عادت نه دی پرېښی. ریچې ته یې وویل، اوس یو ساتونکي وګوماره چې شپه و ورځ به د هنټر څارنه کوي چې هېڅ شی ونه خوري. د دې ساتونکي په راتګ سره هنټر لا نوره هم خفه سوه. هغه په قهر کې راغله. دلته موږ وینو چې ساتونکي ته هم د هنټر دا چلند ښه نه ښکارېده. هغه تل د هنټر نه کرکه کوله، ځکه چې هغه خپله یوه جلا عقیده لرله. هغه به ویل، هنټر دومره په لوی کور کې اوسي د هر ډول سهولتونو سره، نو ولې دې ته رواني ناروغي پیدا سوې ده؟ ولې په داسې لوی کور کې خوشحاله نه ده؟ خو بیا هم ساتونکي هر وخت د هنټر څارنه کوله. خو هنټر به بیا هم هر وخت په تشناب کې دننه پټېدل. هغه به داسې شیان خوړل چې باید نه وی خوړلي. څو ورځې وروسته د ریچې د زوکړې کلیزه راتله. هنټر د هغه لپاره
یو ډېر شاندار محفل جوړ کړ. هغه هلته په ډېره خوشحالۍ سره له خلکو سره کتل. سره له دې چې هغې د خلکو سره لیدل نه خوښول، خو نن لا هم نور عجبه کار ورسره وسو. ټولو خلکو د هغې په ناروغۍ کې خبرې کولې چې دا عجیب شان خوري. هانټر ډېره غوسه شوه او ریچې ته یې وویل تا ولې د خلکو ته زما د ناروغۍ په اړه ویلي دي؟ خو ریچې ورته وویل زه ستا د روغتیا لپاره دا کار کوم. هانټر ډېر بد احساس وکړ. هغه ریچې ته وویل چې ته باید ماښام بخښه وغواړې. بله ورځ رواني ډاکټر بیا راغلی. نن هانټر ځان ښه احساساوه ځکه چې هغه یوازې خبرې کول غوښتلې. کله چې ډاکټر ولاړی نو هغه باغ ته ولاړه او د نالانو خیال یې ساته. نو زړه یې ورته وویل چې خاوره وخوري. په هغې ځان کنټرول کړ. کله چې د لاسونو د وینځلو لپاره تشناب ته ولاړه نو وایي اورېدل چې د هغه ډاکټر سره خبرې کوي او هغې ته پیسې ورکوي تر څو د هانټر ټولې خبرې ورېچې ته وکړي. هانټر ډېره غوسه شوه. هغه نه پوهېده چې ډاکټر به د هانټر په اړه څه خبرې ورته کړې وي. هغه سخته خفه شوه او زړه یې مات شو، خو چاته یې څه ونه ویل. هغه په ژړا کې ځان تر چپرکټ لاندې پټ کړ. هغه ساتونکی هم هلته راغلی او هغه یې ولیده. نن ساتونکی هم په بد حالت کې و. هغه د هانټر یوازیتوب ښه احساس کړ. هېڅ یې ورته ونه ویل. یوازې یې لاس پر وزه ورکښېښوی او د هغې تر څنګ پرېوتی. کله چې هانټر له ډېر وخته وروسته سترګې خلاصې کړې نو ویې لیدل چې ساتونکي هم همدلته بیده دي. هغه له کټ څخه راووتل خو لا هم غوسه وه. د همدې غوسې له امله یې بیرته د بدو شیانو خوړل شروع کړل. هغې ټول المارۍ او جابې وکتلې. هلته یې یو پیچکش پیدا کړ. هغه یې په خوله کې کښېښودی خو د دې له امله هغه ډېره په تکلیف شوه. پیچکش یې په ستوني کې بند سو. یو عجیب غږونه یې پیل کړل او هغه پر مځکه ولوېده. ساتونکی ژر راولاړ سو او هغه یې ولیده. هغه په ډېر بد حالت کې وه. نو یې امبولانس ته زنګ ووهي. په بیړه یې روغتون ته یوړه. د عملیاتو وروسته یې پیچکش له ستوني څخه راویستل سو. دوی ویل د خدای شکر چې ماشوم ته زیان نه ورسېدلی. خو د ریچې کورنۍ یوازې د ماشوم په اړه فکر کاوه نه د هانټر. هغوی پرېکړه وکړه چې هانټر به په رواني روغتون کې وساتي تر څو شپه ورځ یې څارنه وسي تر هغه وخته پورې چې ماشوم پیدا کېږي. بیا به هغه بیرته خپل کور ته راځي. هانټر راضي نه وه. خو ریچې ورته وویل که لاسلیک ونه کړې زه به تا ته طلاق درکړم. نو هغه مجبوره شوه او ویې منله. اوس چې ساتونکي د هغې احساسات درک کړي وه هانټر ورځ تر بلې خرابېده. بله ورځ د ریچې ټوله کورنۍ د هانټر د وړلو لپاره راغله. ساتونکي هم ورسره وو. خو هانټر ناڅاپه د موبایل د چارجر پلمه وکړه او کور ته ولاړه. ساتونکي هم ورپسې ورغلی. هلته یې ولیدل چې هانټر د تېښتې هڅه کوي. ساتونکی ووېرېدی خو د هغې راز یې چاته ونه ویلی بلکې د هغې سره یې د تښتېدو لپاره مرسته وکړه. کله چې نور خلک کور ته راغله ساتونکي هغوی ته وویل چې هانټر بل طرف ته ولاړه. وروسته معلومېږي چې هانټر د ځنګل و طرف ته یو هوټل ته ورسېدل. هلته یې اول د باندې څخه یو څه خاوره راواخیسته او یوه کوټه یې ځان ته ونیوله او هغه خاوره یې خوړل یې پیل کړل. وروسته یې ریچې ته زنګ ووهي او ورته ویې ویل زه وتښتېدلم نه غواړم له تا سره ژوند وکړم. ما یوازې ستا د خاطرو دا ماشوم ساتلی و خو تا هېڅکله زما سره ښه چلند ونه کړ او ما ته دې وخت هم رانه کړ او نن دې ما ته د طلاق اخطار راکړي. نو نور زه نه غواړم چې دا ماشوم پیدا کړم. ریچې ډېر خفه سو. هغه ورته وویل هیله کوم داسې کار مه کوه بیرته راشه. خو هانټر ورته وویل نه. ریچې ورته وویل وګوره ته کومه زده کړه نه لرې کوم هنر نه لرې ته یوازې زما په مرسته ژوند کولی سې. خو هانټر ونه منله او ټلیفون یې بند کړ. هغه ټوله شپه تلویزیون وکتی او خاورې یې وخوړلې. سبا له هوټل څخه ووتل او خپلې مور ته یې زنګ ووهي. ټولې کیسې یې ورته وکړلې. هغې خپل ځان ته غوسه راتله. هغه پوهېده دا ناروغي یې د اوس نه ده بلکې د ماشومتوب څخه ده ځکه چې د هغې اصلي پلار د خپل مور څخه جلا سوی و او مور یې یوازې د دیني عقیدې له امله هغې ته ژوند ورکړی و. که نه نو هغه به پیدا شوی لا هم نه وای. دا احساساتو تر ننه پورې هغه ځورول. نو یې پرېکړه وکړه چې له خپل پلار سره به ژوند کوي. هغې په زور سره د خپل مور څخه د پلار ادرس واخیستی او د هغه کور ته ولاړه. کله چې ورسېدل هلته یې د زوی د زوکړې محفل و. هغه سړي هانټر ونه پېژندله. فکر یې وکړ چې زوی د مور ملګری ده. خو هانټر ورته وویل زه مېلمه نه یم زه ستا لور یم. سړي هغې یوې خوا ته بوتله او ویې پوښتل ولې راغلې؟ خو هانټر ورته وویل چې ولې دې زه پرېښودم ولې دې له مور سره ژوند ونه کړي؟ سړي ورته وویل هو زه منم چې دا زما غلطي وه ما باید داسې نه وای کړې. په هغه وخت ما ځان ډېر زورور بلی. د ځواک په نشه کې مې ستا له مور سره بد کارونه وکړل خو چې 7 کاله په زندان کې وم پوه شوم چې کم ښه دي او کم بد. دواړه ډېر احساساتي شول. هانټر ولیدل چې سړی په خپلو کړنو پښیمانه دی. نو له کوم ځواب څخه پرته له کور څخه ووتل. د هغې مور هم ورسره د اوسېدو انکار وکړ چې له کور څخه خو دا تښتېدلې وه. نو اوس یې پرېکړه وکړه چې یوازې به خپل ژوند پر مخ وړي. هغه یو ډاکټر ته ولاړه او د کوچني د منځه وړو دوا یې واخیسته. په عام تشناب کې یې ماشوم ضایع کړي. هغه پوهېده چې دا کار سم دی ځکه چې هغه خپل ځان نشي ساتلی. نو اوس به د ماشوم مسؤلیت څنګه پر غاړه واخلي. خپل پلار سره د خبرو وروسته د هغې فکر ډېر بدل شو او اوس هغه نوی ژوند ته تیاره وه او غوښتل یې چې نوی ژوند پیل کړي. د هانټر کیسه همدلته پای ته رسېږي. مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. ویډیو لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.